बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा बदी के नन यो टॉपिक को स्पोर्स हो मेन टॉपिक जुम कम दे ना वाले एंडोस्पोर्स दा टॉपिक ते जुम एंडोस्पोर्स was the bacteria da chapter che mu prokaryote bare ke shuru kale be mu the bacteria bare ke munga select mu upload le nan ta us endospore bare ke me da shere the endosspore pati ki biote ke endosspore razi the main kam topic yo bata us razi vegetative cell the vegetative cell pe bare ke da khabar yaad sathai vegetative cell chi di da zo musara the bacteria kam living cell chi di او kam normal cell na ga da munga vegetative cells wada munga wayo was the endospore ته تاسو چې کوي انډو مونږ وایو دننه سپور زموږ سره باډي ده چې دا بکټیریا چې دی هغه پیدا کوي ولې پیدا کوي څنګه پیدا کوي د دې څه کوي و زموږ سره بکټیریل سپورز دي بکټیریل سپور چې زموږ سره دوه قسم دي یو زموږ سره انډوسپور دي یو زموږ سره اگزوسپور دي موږ د انډوسپور چې هم روانو انډوسپور باندې دا خبر ده چې ریزिस्टेंट اینڈ میټابولیکلی ډارمنٹ باډیز ریزिस्टेंट دی ته وایي یاد ساته انډوسپور الو پیدا کیږي چې کله بکټیریا ته ډیر سخت حالات راشي لکه څنګه چې انسان ته د قات حالات راځي په قات کې چې ډیر سخت وبني خوراک هیڅ نه ټمپریچر پرس کډه زیات سی وای باران نه یا زموږ سره ډیر زیاته ګرمي نو په دې وخت کې انسان خپل ځان د دې حالات سره عادت کوي نو دغه شان چې کله د بکټیریا ته ډیر زیات سخت حالات راشي چې په دغه سخت حالاتو کې د دغه ماحول ته ریزिस्टेंस چې هغه شو کوي نو د ریزिस्टेंस لپاره د خپل بدن کې سب باډیز پیدا کوي چې هغه ته انډوسپورز وایي او دغه باډیز چې د میټابولیکلی ډارمنٹ باډیز دي په ډارمنٹ کنډیشن کې د میټابولیکلی چې دی د اکټیو شي د بکټیریا چې دی د ژوندې ساتي د انرژیټک ساتي نو ځکه د موږ وایو میټابولیکلی ډارمنٹ باډیز produced during unfavorable condition ما تاسو ته انډوسپور هغه باډیز دي چې هغه د بکټیریا په جسم کې پیدا کیږي خو په unfavorable condition کې هغه کنډیشن چې هغه د بکټیریا ته فیوریبل نه د حالات سختي څنګه حالات سختي په ټمپریچر کې چینج راشي یخني ګرمي شي دا غني علاوه پی ایچ کې چینج راشي د پتا سي ماحول کې پاتې کیږي پرس کپا کې اسیډیټي سی واقعيږي اسیډیټي چې دا هغه کمیږي او یا زوم سره د اوبو کمواله دی یا زوم سره د اوبو زیاتواله دی نو په دغه وخت کې چې دا کله درې خبرې دي د دې نه علاوه نور هم ډېر شي خبرې دي نو دا انفیوریبل کنډیشن کې دا بکټیریا دا چل کوي چې دا زوم سره انډوسپور پیدا کوي او د بکټیریا انرژیټک ساتي ها په دې حالت کې پته کې یا ډیپلیشن اف اسنشل نیوټرنز یا د دې بکټیریا د ګروث لپاره کوم غذایت چې دی لکه څنګه چې موږ خوراک ورو د بکټیریا لپاره چې هم پکار دی کوم اسنشل نیوټرنز چې کله دوی ته کمی راشي هغه د بهر طریقه باندې اصلي نو په دغه وخت کې دا هم انډوسپور چې دی هغه پیدا کوي او these bodies are based upon bacteria او هر بکټیریا چې دی هغه خپل ټایپ ول انډوسپور چې دی هغه پیدا کوي اوس خبره ده انډوسپور پیدا کیږي څنګه لکه تاسو موږ سره د بکټیریا نارمل سیل له ماته اوس ته چې د بکټیریا نارمل سیل چې دی هغه ته موږ ویجیټیټیو سیل وایو په دې ویجیټیټیو سیل کې دنه د دې چې کوم سیل ممبرین دی سیل وال له کیپسول له بده کې دنه د انډوسپور چې دی دا پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي سپورز ډیولپ within the vegetative cell inside the wall دا خبريات ساته کوم انډوسپور چې دی او بکټیریا سیل کې همیشه دن نه خو چې چلو شي کروموسوم کاپیډ ا بکټیریل سیل اینڈ سراوند with a top layer وس پدې کې پیدا کوي وسنه کم کروموسوم چې دی هغه خپل کاپی جوړ کی هغه زموږ سره دلته کې څه ډبل شي چې ډبل شي دا غنه دلته کې ممبرین چې هغه چاپیری شي نو دقه ته مونږ وایو انډوسپور او د انډوسپور په دې طریقه باندې چې هغه پیدا کیږي وس دا انډوسپور چې په دې کې سي کانټین لیټل واټر په دې کې لګي شاندي اوبای ټیک شو دا د دې چې دن میک اپ شو د سیل ممبرین grows a seed of developing the spore چې څونه زموږ سره انډوسپور پیدا کیږي نو دا به سیل وال باندې زور راولي سیل ممبرین چې دی هغه ورور چې دی هغه به خپل سر نه لک شاته کیږي چې د انډوسپور لږه دا څور کې زیول ورکی او پروټیکشن پیدا کوي protected by thick layer of peptidoglycan اوس کوم انډوسپور چې دی نه چاپیره ممبرینی چې هغه د پروتین نه جوړي او دا غن علاوه هغه د کاربوهایډریټ نه چې هغه جوړي When the external environment is favorable, the protective layer break up and spore is released. Was the endospore باندې کې کوم وخت پورې بکټیریا چې د انډوسپور پیدا کو سیل ممبرین چې د قرباني ورکي هغه چې د حفاظت ورکي بالکل ساتي زیول ورکي خدا به کوم وخت پورې بکټیریا بشړي کله چې کله د بکټیریا د پته ولګي زمانه چاپیره بهر چې د زما انوایرنمنت چې هغه بالکل فیوریبل له خطر نشته نو د شي چلو کې د انډوسپور چې بهر ریلیز کی او سپور فارمیشن از ناٹ ا ریپروډکټیو پروسس خدایت ساتي
چې کله دا سپور ریلیز کوي د دې مطلب دا نه چې دا ریپروډکشن کوي، دا د دې یو ایکسټرنل پروسس دی چې دا زموږ سره په دې بیکټیریا کې چې دی کېږي او ای سپور پروډیوسز ا ویجیټیټیو سیل هغه سپور دا چل کوي چې دا یو نوې سیل چې دی یو نوې لیوینګ سیل چې دی هغه پیدا کوي. نو انډوسپور چې دا شارټ ټاپک دی، دا دې باره کې دا خبره یاد ساتئ. انډوسپور څه کار دی؟ انډوسپور داسې باډیز دي چې دا په بیکټیریل سیل کې دننه پیدا کیږي او چې کله د بیکټیریل سیل دا حالات خرابي، د حالات نشي برداشت کولای، نو دا بیکټیریا ولې کې دغه انډوسپور چې هغه پیدا کی او دا انډوسپور دا مدد کوي د بیکټیریا چې د په انپیوریبل کنډیشن کې د دې بیکټیریا مدد وکړي او د لیوینګ سیل چې دی نه خپل ځای باندې پاتې کی. نو دا انډوسپور زه امید کوم چې تاسو پوه شئ په دې اوس ورپسې لیکچر چې ان شاء الله تاسو ته بیا وګورئ.